بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله یم چې روغ جوړ اوسئ. نن زمونږ د اډوب پریمیر دوم درس ده. په تیر درس کې موږ تاسې د پریمیر انټروډکشن کړی و او همدا ډول انټرفیس باندې غږېدلی و. نن بیا هم راځو یو څه نور موضوعات تاسې ته در زده کوم. سورس مانیټور باندې به کار وکړو او همدا ډول سیکوینس جوړولو باندې به کار وکړو. هغه اول در ویډیو کې خو موږ دا ویلی و چې موږ سره دوه مانیټوره دي په انټرفیس کې. یو موږ سره سورس مانیټور ده او بل هم موږ سره دا مانیټور ده چې کله موږ ټایم لاین کې بیا ویډیو ایډیټ کوو نو په دې مانیټور کې موږ ته ښودل کېږي او هغه زموږ اوریجنل ویډیو دلته ښودل کېږي. او دا هم موږ وویل چې میډیا پینل ده چې یو پروجیکټ باندې کار کوو، ټول خام مواد یې موږ دلته ځان ته امپورټ کوو. دا خبرې زموږ د تیر کلاس وي. سیکوینس به څه ډول جوړو؟ سیکوینس څه ته ویل کېږي؟ ګور سیکوینس دې ته ویل کېږي که تاسو چېرته په یو های کوالټي کمره کې ویډیو ریکارډ کړی ونه اوسېږي او کیفیت یې ضعیفه وي نو تاسې ځان ته له مخکې نه سیکوینس جوړ کړئ. فایل ته به راشي، نیو ته به راشي، د نیو څخه وروسته سیکوینس ته راشي. موږ سره دا وینډو خلاصېږي وایي دا څه ډول سیکوینس ته جوړوئ؟ زه ورته وایم ایچ ډي سیکوینس جوړوم. چې کله ایچ ډي ته زه راشم مختلف ډولونه لري، خو زه ورته وایم چې ایچ ډي سیکوینس زه جوړوم او په دغه فولډر کې چې دی بیا موږ سره 1080 یا 1080 په 425 کې دا دوه سیکوینسونه ایچ ډي دپاره دي. نو زه دا ورته انتخابوم او څنګه کوم سیکوینس ته دلته نوم هم کولی شو چې ورکو هر څه نوم چې ورته ورکوئ ورې کوئ. زه ورته هم دا سیکوینس نمبر 2 انتخابوم او کې کوم. ګورې ما سره څنګه شو، دلته سیکوینس اوس جوړ شو. اوس چې زما کومه ویډیو ریکارډ کړی اوسېږي او د هغې کوالټي ضعیفه وي په دې سیکوینس کې واچوم نو چې کله ایکسپورټ اخلم هغه به موږ سره کوالټي لږ غوره شوی او ښه شوی اوسېږي. په هر صورت دا سیکوینس زه بېرته له منځه وړم. دومره خبره په سیکوینس کې دا دی که چېرته زموږ او ستاسې یو ویډیو په های کوالټي کمره کې ریکارډ کړی اوسېږي نو دې ته ضرورت نشته چې موږ سیکوینس جوړ کړو. فقط راځو ویډیو امپورټ کوو او چې ټایم لاین کې ورغورځوو خپله سیکوینس جوړېږي. ګورې زه ډبل کلیک کوم، راځم فرض که زه ورته وایم دا ویډیو ده، صحیح ده، او دا ورته اوپن کوم. چې کله مې اوپن کړه دا خپله ایچ ډي ویډیو ده، دا اخلم ټایم لاین کې غورځوم خپله سیکوینس ورته جوړېږي. ګورې فلاور ویډیو په نوم باندې خپله سیکوینس موږ سره څنګه شو جوړ شو. زه بیرته د کراس علامه باندې کلیک کوم چې دا څنګه شي کلوز شي. نو دا موږ سره د سیکوینس د جوړولو مسله وه. بله خبره موږ سره ګورې دلته سورس مانیټور ده. فرض که دا یو ویډیو ده، زه غواړم چې سورس مانیټور کې لږ څه ایډیټ پکې ترسره کړم. ایډیټ خو ټایم لاین کې هم کولی شو، خو تاسې کولی شئ چې د دې څخه هم استفاده وکړئ. زه دا ویډیو راخلم او دلته غورځوم تر څو موږ ته دا ویډیو دلته ښکاره شي. کله چې ما دلته دا ویډیو واچو د سورس مانیټور کې څو خبرې دي. اوله خبره خو دا ده چې تاسې په کوم حالت کې دا ویډیو غواړئ. اوس فټ حالت دی، صحیح دی. زه ورته وایم نه یاره دا 10% زوم آوټ کړه. څومره یې زوم کړي؟ 50% یې زوم کړه. نو دا زوم ان او زوم آوټ له دې ځایه کولی شو 150%، 100%، صحیح دی. خو زه به دا 100 کې وساتم. دومره مسله موږ سره دلته دا ډراګ اډیو دی او همدا ډول ویډیو دی. که زه دلته په دې باندې کلیک وکړم د همدغه ویډیو مربوط چې کوم اډیو او ساوند دی هغه موږ ته ښودل کېږي یا څپې موږ ته ښودل کېږي، صحیح ده. دلته یوه خبره به یې تاسو ته وکړم چې تاسې کله هم ایډیټ کوئ نو معمولا د ساوند په اساس تاسې ایډیټ کوئ. خپل غږ او ساوند ته ګورئ د هغې په اساس ویډیو ایډیټ کوئ. خو که زه دلته بېرته کلیک وکړم ما ته ویډیو ښودل کېږي. بل دغلته چې تاسې ته ګورئ دا ریزولوشن ده. که زه ورته دا فول انتخاب کړم او زما کمپیوټر ضعیفه اوسېږي بیا چې کله زه دا اپلای کوم بندېږي چې بند اپلای کوي نو زه دلته دا 1/2 یا 1/4 تاسې خپل د کمپیوټر کیفیت ته لیدلی هماغه ورته انتخابولی شي. زه به ورته 1/2 انتخاب کوم، صحیح ده. نو چې کله به زه دا اپلای کوم نارمل یا سموتلی ما ته مخ ته ځي. نو دا موږ سره و دا څو خبرې. بله مسله راځو ګورې زه راځم دغه څپې ځان ته راښکاره کوم او غواړم چې تر دې چې پورې دا ویډیو نه دی زه دا کراپ کوم. د دې ویډیو نه چې داخل هسه دی ورته وایم داسې کې دا زما صحیح ویډیو ده او دې نه چپ طرف ته چې دی دلته دا زما خبرې ګډوډې شوي زه غواړم دا حذف کړم، ډیلیټ یې کړم، له منځه یې ویسم. نو زه راځم دلته هیډ باندې کلیک کوم. دا کار د هیډ په ترو باندې کولی شو. ګورې دا ما تر دې ځایه پورې راوستل، صحیح ده. اوس مې چې کله دې پورې راوستل زه ورته زما ویډیو دې نه شروع کړم، مارکین ورته انتخابوم. د پلو ویډیو چې تاسې ګورئ دا نور له منځه لاړ. خیال دومره مسله زه بیا دا هیټ راخلم او ورته وایم تر دې چې پورې دا زما ویډیو ده، صحیح شو. تر دې چې پورې زما ویډیو ده مارک آوټ ورته دا انتخابوم.
داخلي لاس ته چې کوم ساحه تاسې ګوري دا هم له منځه لاړ او دا هم له منځه لاړ. اوس غواړم فقط همدغه ویډیو څنګه کوم ټایم لاین ته ځان ته راوړم. نو دلته موږ سره اپشن دی چې په نوم باندې انزرټ په نوم باندې. نو دې نه موږ تاسو کولی شو چې دا څنګه کو دا ویډیو ځان سره دلته راوړو. بله مسله موږ سره دا ده که چېرته موږ تاسې غواړو چې د سورس منیټور کې فریم په فریم باندې دغه څپې یا ساوند ایډیټ کو نو دلته موږ سره جے کې ایل په ترو باندې دا کار کولی شو. ګورې زه جے پریس کوم او کې باندې بیرته سټاپ کولی شو. چې کله زه جے پریس کوم ګورې چپ طرف ته دا زمونږ ساوند چې څه دی پلی کېږي او راځي. ګورې تاسو ته دا غږ خدای دې وکړي چې ریکارډ شوی اوسېږي. که زه چېرته ایل پریس کوم ایل ګورې دا څنګه کېږي روانېږي. بیرته ما څنګه که سټاپ که نو تاسې په دې طریقه د جے کې ایل په ترو باندې رایټ او لیفټ طرف ته هم کولی شئ چې مخ ته لاړ شئ او دا کار له دې ځایه هم کولی شئ. ګورئ دلته سټیپ فارورډ ورته انتخاب کړئ. ګورئ فریم په فریم تاسې کولی شئ ایډیټ ترسره کړئ فریم په فریم باندې ښي طرف او چپ طرف. صحیح شو. دا کار هم موږ دلته کولی شو. اوس دغه کوم ځای چې ما کټ کړی دی دا زه اوس ښي طرف ته ولاړ یم غواړم چپ طرف ته راشم. ګورئ دا ورته کلیک کړئ تاسې چپ طرف ته راوړئ. که ښي طرف ته ځئ بېرته دا کلیک کړئ تاسې ښي طرف ته راوړئ. نو دغه کارونه موږ په ټایم لاین کې کولی شو او خپل ساوند راوړو او هغه کوم څپې چې دي هغه ته ګورو او ایډیټ کوو هغه به یې ځان سره ټایم لاین ته راوړو او نور اضافي ایډیټ دلته به یې ترسره کوو. نو دا موږ سره په سورس منیټور کې یو څو خبرې وې. ګورې په سورس منیټور کې چې بل کار موږ کولی شو او هغه معمولا عمده کار دی چې موږ یې ترسره کوو هغه دا دی چې افیکټ کنټرول ته موږ راځو. دلته موږ تاسې چې کله دا ویډیو اخلو ټایم لاین کې اچو د دې ویډیو مربوط ټول اپشنونه افیکټ کنټرول کې ده. موږ معمولا چې ایډیټ کوو دلته په ټایم لاین کې کوو خو ځینې وخت تاسې کولی شئ سورس منیټور کې هم یو څه ایډیټ ترسره کړئ. ګورې زه دا راخلم فلاور په نوم باندې کوم ویډیو چې دی ټایم لاین کې خطا کوم چې کله مې ټایم لاین کې خطا که تاسې وګورئ دا زما ویډیو چې له کوم ځایه ما کراپ کړی او له هماغه ځایه اوس موږ سره دلته شو کېږي. صحیح دی. دغه ځای چې ما کوم کراپ کړی او هغه موږ سره دلته شو کېږي. سورس منیټور ته زه راځم ګورئ له دې ځایه تر دې ځایه پورې دا کوم ویډیو چې ما کراپ کړی هغه ما واخیسته دلته ټایم لاین کې مې واچولو. که غواړئ چې پلی کې ویې ګورئ نو دلته راشئ پلی کوئ. دا ما اپلای کړ. لکه موږ تاسې اصلي هدف او مقصد دا دی چې کله هم موږ تاسې سورس منیټور کې کم کراپ کوو یا کم ویډیو ایډیټ ترسره کوو نو هغه ویډیو به ټایم لاین کې چې خطا کوو هماغه کوم ځای چې موږ ورته انتخاب کړی هماغه ویډیو موږ سره دلته څنګه کېږي انزرټ کېږي او د دې اپشن په ترو باندې هم دا کار کولی شو. خو په هر صورت زه راځم دا بیرته څنګه کوم کراس کوم دا مې چې کله کراس که همدا ډول راځم دغه کم میډیا پینل چې ما کم ویډیوګانې راوړي دا هم څنګه کوم دا هم بیرته ډیلیټوم. نو تر دې پورې هیله ده چې تاسو پوه شوي یاست چې څه ډول سیکوینس جوړوو او همدا ډول سورس منیټور کې څه ډول کولی شو چې یو ویډیو ایډیټ کړو او بیا ځان ته په ټایم لاین کې راوړو او بعدي ایډیټونه دلته پرې ترسره کړو او دا هم میډیا پینل ده چې موږ تاسو کولی شو ویډیوګانې دلته راولو. ګورئ که تاسو چېرته غواړئ چې دغه شارټ کټس وګورئ د اډوب پریمیر شارټ کټس نو تاسې به ایډیټ ته راشئ. ایډیټ مینو څخه وروسته به تاسې لاندې راشئ ګورئ کیبورډ شارټ کټس په دې به کلیک کړئ. تاسې دغه ګورئ دا ټول موږ تاسو سره د اډوب پریمیر شارټ کټس دي کولی شئ زده یې کړئ او د شارټ کټ په ترو باندې خپل ویډیوګانې ایډیټ کړئ. همدا ډول دغه کم پینل چې دلته موږ تاسو سره ښکاري دا هر یو ځان ته ځانګړې وظیفې لري. فرض که زه افیکټس ته راځم په افیکټس کې موږ تاسو سره آډیو افیکټ دی ویډیو افیکټ دی ویډیو ټرانزیشنز دی مختلف افیکټونه دي. صحیح دی. انفو ته چې تاسې راشئ انفو په اړه معلومات دي همدا ډول ایسنشل ګرافیکس په اړه تاسو ته هماغه وینډو خلاصېږي دلته یې کتلی شئ. خو زموږ او ستاسې ډېر زیات کار په افیکټس کې دی چې آډیو افیکټس څه ډول اپلای کړو ویډیو افیکټس څه ډول اپلای کړو آډیو ټرانزیشن څه ډول اپلای کړو. انشاءالله په ترتیب دې ټولو باندې به کار کوو. دلته په انټرفیس کې موږ تاسو سره دلته یو څه ټولز هم شته دي. ګورئ زه دلته ډبل کلیک کوم یو ویډیو راولم. فرض که زه دا همدغه ویډیو راولم پلی کوم او له دې څخه وروسته ټایم لاین کې ورغورځوم سیکوینس جوړ شي دا موږ سره ویډیو ده. دلته موږ سره ټولز څه کار کوي. ګورئ ټولز موږ سره اول سلیکشن ده. سلیکشن موږ سره دا کار کوي. ګورئ زه دا راخلم دا ویډیو کولی شم په انتقال را انتقال کوم موومنټ پې ترسره کولی شو. که چېرته به یې غواړو چې موږ اوس دا ویډیو آډیو دواړه یو دی زه غواړم ویډیو او آډیو سره جلا کړم سپریټ یې کړم تر څو زه په خپله خوښه آډیو هم یو ځای کې انتقالولی وشم او ویډیو هم. فقط دلته ودرېږئ رایټ کلیک وکړئ تاسې راشئ دلته ان لینک ورته انتخاب کړئ. اوس ویډیو جلا شو آډیو جلا شو. زه اوس بېرته سلیکشن ټول اخلم ګورئ زه ویډیو مخکې کوم یوازې ویډیو موږ سره مخکې شو
او اډیو په خپل حال پاتې شو. یا فرض کړه راځم ویډیو خپل ځای ته راولم اډیو دې پلو راولم ګوري دا کار کولی شو. نو دا موږ سره سلیکشن ټول ده او دلته موږ تاسو سره چې دغه کم ایرو راځي له دې ځای څخه کولی شو خپل ویډیو او اډیو څنګه کو کوچنی کو صحیح دی کراپ یې کولی شو او همدا ډول کولی شو چې ګوري زه ساوند ورته کموم او ویډیو به ډېرې یا ویډیو به زیاتې ساوند ورته کموم دا کارونه هم دلته کولی شو. نو دا موږ سره سلیکشن ټول خبره وه. بل موږ سره ټریک سلیپ فارورډ دی په دې انشاءالله بعدي موضوعاتو کار کوو. ریپل ایډیټ ټول ده په دې هم بیا کار کوو. مهمه خبره ریزر ده چې موږ تاسو یو ویډیو کټ کوو زه ورته وایم دا ویډیو دې ځای کې کټ کړه بلې دې ځای کې کټ کړه بلې دې ځای کې کټ کړه نو دا کار کولی شو. همدا ډول سلیپ ټول ده په دې به هم راتلونکي درسونو کې پریکټیکل کارونه کوو. پین ټول ده کولی شو چې د پین ټول په واسطه باندې هم موږ تاسو یو څه کارونه ترسره کړو چې دا هم بعدي درسونو کې راځي. ریکټینګل دی همدا ډول چې دلته کلیک وکړم الیپس دی پولیګون دی کولی شو چې موږ تاسو شکلونه ویډیو کې واچوو. او دا هم موږ سره هند ټول دی چې کولی شو موږ تاسو ویډیو موومنټ پې وکړو او دا موږ سره ټیکس دی د ویډیو د پاسه کولی شو چې لیکل وکړو. انشاءالله موږ په راتلونکي ویډیوګانو کې چې کله ایډیټ کوو د مختلف ټولز نه استفاده کوو بیا هلته تاسې پر دې باندې ښه پوهیږئ. نو د نن دپاره زموږ همدغومره بس ده فقط تاسو سیکوینس جوړول زده کوئ او همدا ډول د سیکوینس تر څنګ چې کوم شارټکټس غواړئ زده کوئ نو ایډیټ ته راشئ دغه شارټکټس زده کوئ او سورس منیټور کې تاسو کوم ایډیټ کوئ د ویو په ترو باندې یا ساوند په ترو باندې دا زده کوئ. نو دا د نن ورځې درس و سبا انشاءالله پر نورو موضوعاتو خبرې کوو.